السلام علیکم ملګرو دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول به جګ جوړ خیر او عافیت سره او د ژوند په مزو کې وي. ملګرو دوستانو، یو ملګري تپوس کړی دی چې د ښځې کوس سټل ولې دومره خوند کوي. نو ټول نه اوله خبره خو دا ده چې تاسو کله فحش فلمونه وګورئ، فرنټونه وګورئ، هاټ فلمونه وګورئ، سیکسي ښځې وګورئ، نو انګریزان چې کله یو بل سره دا کار کوي او ښځو له چې کوم دی په خوله کې خوټې ورکوي او د ښځو نه کوس چوپي او د هغې نه چې کوم دی د ښځو هغه کوس نه هغه څښاڅخه اوبه را رواني او هغه هغوی چوپي، هغوی له پې مزه ورځي. نو دا چې کوم دی اسلام کې ناجایزه طریقه ده. داسې کار دی چې کله تاسو هم په شوق کې راشئ او خپلې ښځې له چې کوم دی تاسو د هغې کوس سټل شروع کوئ، د هغې شرمګاه تاسو خورئ، نو هغې نه چې کوم دی کله دا څښا اوبه را رواني او دا ستاسو خولې ته راځي، نو دې نه ایډز بیماری لګي، ایډز بیماری. او کله چې تاسو هم په شوق کې راشئ او خپله خوټه د خپلې ښځې له په خوله کې ورکئ، نو دا ناجایزه طریقه ده. دا په اسلام کې نشته. دې سره چې کوم دی ډېرې زیاتې بیماریانې جوړېږي. د دې نه علاوه چې کوم دی خبره داسې ده چې یاره دا نن سبا نوجوانان چې کوم دي دوی همدغه شانتې دا پرنټونه ګوري او دا چې کوم دی دا هاټ فلمونه ګوري او سیکسي ښځو سره چې کوم دی ګپونه شپونه لګوي او بیا چې کوم دی د خپلې ښځې سره دغه کار کوي. نو دا د الله او د الله د نبي او د سنتو مکمل خلاف دی. دا سړی مکمل د اسلام نه خارج دی. نعوذ بالله، الله دې موږ د دې نه وساتي. ټول عالم اسلام چې کوم دی مسلمانان دي، په نوم باندې مسلمانان دي او د خپلو ښځو سره چې کوم دی همدغه کارونه کوي. د ښځې کوس سټل چې کوم دی دا مکمل ناجایزه دي. تاسو چې کوم دی د هغې سینې چوپلی شئ، د هغې کوناټي چې کوم دی کم بره ځایونه دي هغې باندې چوپلی شئ، په مخ باندې چوپلی شئ، د هغې شونډې تاسو خوړلی شئ. د هغې نه علاوه چې کوم دی تاسو نور هیڅ څه نشئ کولی. تاسو چې کوم دی د غټو میتیازۍ هم نشئ سټلی او تاسو چې کوم دی د تشو میتیازۍ هم نشئ سټلی. د دې دوو ځایونو نه چې کوم دی علاوه د ښځې په بدن کې څه هم دي هغه تاسو سټلی شئ. ملګرو دوستانو، ویډیو ډېره اهمه ده. که ستاسو ویډیو خوښه شوي خامخا لایک سبسکرایب وکړئ، کمنټ وکړئ. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي د ملګرو سره خامخا شیر کړئ. که په چینل باندې نوي یې نو چینل د سره